ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسي جرګې کوو. ولسي جرګې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او امنیتي چارواکي کابل کې وروستیو امنیتي پیښو په تړاو ولسي جرګې ته غوښتي وو، خو امنیت شورا وایي چې ولسي جرګه د امرالله صالح او حمدالله محب د استجوابولو صلاحیت نه لري او دوی ولسي جرګې ته نه دي حاضر شوي. د سولې ولسي حرکت د ولسي حرکت غړو په کابل ښار کې د امریکا سفارتخانې مخې ته د اوربند او جنگ بندولو لپاره پرلت وهلی. د کابل ښار په نن ورځې چاودنه کې پخوانی افغان ژورنالیست یماسیا وش خپل ژوند له لاسه ورکړ. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان ښار ښاروالي په پلار عبدالواسع غفاري برید غندلی. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي هغه کړۍ پیژندلې دي چې د پاکستان د وړیا ویزو پر سر یې له خلکو څخه په لسګونه زره ډالر رشوت اخیسته. هغه زیاته کړې دې کړیو په ورځني ډول د پاکستان د ویزو له درکه له خلکو څخه نږدې 100 زره ډالر ترلاسه کول. جو بایډن د دیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د امریکا انتخابات وګټل او د دغه هیواد 40 جمهور رئیس په توګه اعلان شو. نوموړي تر دې دمه 240 الکترال کالج رای ترلاسه کړي. بلخوا داسې هم ویل کیږي چې ډونالډ ټرمپ مطبوعاتي کنفرانس راغوښتی او ځان د ولسمشر په توګه اعلانوي. ټرمپ ویلي چې انتخاباتو کې دیموکراتانو درغلي کړي او وروستی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د پارلمان برحاله غړي علي وزیر د نیولو حکم صادر کړی او پولیسو ته یې امر کړی چې نوموړی محکمې ته حاضر کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.